अस्सलाम वालेकुम څنګه چې تاسو په نوم کې ویډیو کې دي زما نوم چې دی هغه شاهنشاه دی او ورنه په ډاکټر ویډیو کې ویډیو چې تاسو په فزکس ټیچ کوم په دې کلاس کې زموږ څومره لیکچرز دي هغه زموږ ان شاء الله د فزکس مطالعه دي د فزکس سبجیکټ مطالعه دي د فزکس سبجیکټ کې چې څومره انفارمیټیو یا څومره بیسیک کانسپټس دي هغه ان شاء الله په دې کلاس کې سټډي کوو ها د فزکس چې کله موږ ډیفینیشن کوو بیسیک ډیفینیشن به تاسو ټول لدرځي چې موږ کله د فزکس یا بل داسې د فزکس سره ریلیټډ د بل یو سبجیکټ ډیفینیشن کوو نو د ټولو نه موږ وایو چې د برانچ اف ساينس نو د برانچ اف ساينس مطلب دا د ساينس یو خاص دی نو د فزکس نه مخکې پکار دا چې موږ ساينس وایو چې ساينس څه دی نو د ټولو نه موږ راشو د ساينس ډیفینیشن ته ساينس زموږ سره څه دی څنګه چې تاسو پته ده چې کله تاسو د فرست نه شروع وکړئ تاسو په انګلیش او اردو او په میث پسې دریم څلورم سبجیکټ چې کوم راځي هغه ساينس راځي او بیا د 8 ته پورې دا سبجیکټ مسلسل را روان دی دا سبجیکټ ورال چې په دې سبجیکټ کې موږ څومره سټډي کوو زموږ سره چې قدرت کې سم وي الله پاک خپل قدرت باندې څومره شیزونه پیدا کړی دي دا هغه چې موږ څومره پڑھائی کوو دا ټول راځي په ساينس کې The simple definition will go the study of nature is called science. The study of nature is called science. Now the definition is show science is the study of nature. The qudrat chimanga study ko bahar halke de tam sawayo science hota vayo. What's the science? There was if there are different definitions के लिए जो basically science हम सर सदे the कुदरत या the nature बारे की the species मुतालिया का वाले दे हम सब science होय कल हम the कुदरत खबर का और कुदरत के हम सरा दो किस्म मखलूकात ये किस्म मखलूकात से दिया हम सरा दी living organisms पर कम की चीज सा है और सा या यो बॉडी की साश्ता या निश्ता दागे द पारा मंगा स्टडी को मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दागे मोंगरो मुख्तलिफ खसूसियात गोरो چې هغه خصوصیات په یو ارګانیزم کې یا په یو مخلوق کې موږ وایو دا مخلوق چې دی ژوند دی که هغه خصوصیات په مخلوق کې نه بیا موږ هغه ته وایو چې دا ژوند دی نه دی نو د ټولو نه اول ذکر چې کله موږ د ساينس خبره کوو د ژوند راځي او د ساينس اولنې فیلډ چې کوم دی چې هغه د ژوند سره تعلق ساتي هغه ته موږ وایو بایولوژي نو بایولوژي سمپل ډیفینیشن موږ کوو the study of life is called biology study of life या living organisms is called biology the दे बारे की फर्दर अभ्यासम چې کوم रिलेटेड टीचर्स دی هغه تاسو ته دې बारे کې نوट ډیټیل باندې کوم لیکچرز دی هغه ویم کوم فیلډ چې زموږ سره چې کله موږ living organisms لرو د ساينس یا د قدرت نه زموږ سره ډېر شي مخلوقات داسې نورم پاتې شي چې باغ کې ژوند یا سا نشته هغه مخلوقات دا غیر ذکر چې موږ راکو هغه موږ هغه وایو میټر د میټر ذکر چې موږ کله په ساينس کې کوو هغه موږ په دوه مین فیلډز کې کوو اولنې فیلډ هغه کې راځي زموږ سره کیمستري ده دویم فیلډ هغه کې راځي فزکس چې کله موږ د میټر خبره کوو میټر موږ سره ماده ته وایي او ماده هغه شی ده چې هغه زموږ سره خاص ځای لري یا خاص ځای نسی او دا غي سم وزن یې هغه ته موږ میټر وایو دا لیوینګو کې دي شي دا نان لیوینګو کې دي شي د میټر ذکر چې موږ کوو هغه په دې ډول ویلو وس هغه میټر چې هغه انسان نشته او دا غي وجود څنګه او هغه څه شی دی نو وات او هاو دا چې موږ ذکر کوو وات از میټر یا د دې پراپرټي چې موږ ذکر کوو and its properties د دې پراپرټیز چې موږ ذکر کوو د میټر خبره موږ کوو دا موږ کوو په کیمستري وس د دې متعلق چې څومره ډیټیل باندې لیکچرز دی هغه به تاسو سره کوم چې زموږ د کیمستري ریسپیکټیو ټیچرز دی هغه به سره کوي زموږ مین فوکس پاس زموږ په کلاس کې د فزکس متعلق وس یو میټر زموږ سره دی هغه هم الریډي په کیمستري کې وټیش کو چې دا دی دا څنګه دی او د دې خصوصیات څه دي خدا میټر د څه لپاره دی او د قدرت کې څه کول غواړي څنګه چې تاسو ته پته ده تاسو اوس ټول چار شاپېر چې ځان څومره څه زنو ګورئ تاسو په دې چار شاپېر کې په هر
طریقه باندې په مختلفو طریقو باندې تاسو د میټر استعمال کوئ. اوس دغه میټر څنګه استعمالیږي دا ټول موږ ذکر کوو په فزیکس کې. په فزیکس کې به وای او هاو راځي چې دا میټر څنګه استعمالیږي او ولې استعمالیږي. د دې څومره تذکره چې دا موږ ان شاء الله په فزیکس کې کوو. د فزیکس بیسیک ډیفینیشن د دې خبرونه چې کوم د فزیکس موږ بیسیک ډیفینیشن کوو هغه موږ کوو چې د برانچ اف ساينس which deals with the study of matter, energy and its mutual relationship. دا زموږ سره د فزیکس د ټولو نه بیسیک ډیفینیشن دی. د دې نه بل بیسیک ډیفینیشن چې کوم دی هغه زموږ سره د branch of science which deals with the study of physical activities of matter یا د physical science یا the study of physical science is called physics. نو فزیکس ته موږ د دغه ډیفینیشن نه دویم نوم وایو physical science ورته وایو ځکه چې په دې کې موږ د یو میټر یا د یو شیز په دنیا کې ظاهري وجود او د هغې ظاهري چې څومره کارونه کېږي هغه موږ په دې کې ډسکس کوو. اوس زموږ سره د فزیکس ډفرنٹ ډیفینیشنز کېدای شي. هر یو کس د فزیکس د خپل مطالعې مطابق ډفرنٹ ډیفینیشنز کوي. هر یو ډیفینیشن صحیح دی خو د هغې کوم د ټولو یو نه جوړ راځي هغه به وي چې د برانچ اف ساينس which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship. نو میټر ما تاسو ته لږ غونډه کې ټچ درکړو بیا به ډیټیل باندې ان شاء الله مخکې وایو. بیا اوس انرژي دویم ټکی په دې کې راځي. انرژي څه شی دی؟ انرژي موږ چې کله ذکر کوو نو د یو کار کولو خاصیت ته موږ وایو انرژي. انرژي سمپل ډیفینیشن دی د ابیلیټي ټو ډو اني ورک از کالډ انرژي. نو دغه چې موږ څومره ډیټیل باندې بیا زو په خوا باندې ان شاء الله کوم زموږ روان لیکچرز چې دی باندې ان شاء الله په دې باندې ډسکشن کوو. دریم خبره په دې ډیفینیشن کې راځي میوچوال ریلیشنشپ. میوچوال وایي باهمي ده مطلب د دې ټولو د یو بل سره چې کوم تعلق دی هغه موږ ډسکس کوو په دې کلاس کې. اوس زموږ سره دا خو شو د فزیکس ډیفینیشن یا د فزیکس اوورویو. اوس تاسو به وایئ چې څومره دا فزیکس موږ بل سټډي کوو او دا زموږ په کوم ځای کې په کار راځي. نو په ډیټیل باندې خو ان شاء الله بیا په روان لیکچرز کې ځو. د دې بیا ډیفرنٹ برانچز دي چې باقي بیا په ډیټیل باندې موږ تاسو وایو چې آیا فزیکس په کوم ځای کې په ډیټیل سره وکړي. خو سمپلی زموږ سره فزیکس څه شی دی نو تاسو خپل چاپیره د څومره شوزونه چې دې ته وګورئ وس تاسو ناسي زما لیکچر اورئ په موبایل باندې. د موبایل چې کوم ټیکنالوژي دا مرحوم منت دا راغلي دا د فزیکس د پرنسپلز نه د فزیکس په پرنسپلز باندې تاسو لګیاي زما لیکچر اورئ زلګیاي تاسو ته لیکچر خپل ټرانسفر کوم. دلته موږ دا ریکارډ کوو دا تاسو اورئ دا ټول د فزیکس ټیکنالوژیز دي یا فزیکس پرنسپلز دي. تاسو په ګاډي کې د کور نه کېنی بازار ته لاړ شئ تاسو سم مومنټ وګورئ دا ګاډي کې چې کوم پرزوم راغیږي په دې کې که انجن دی که د ګاډي ټیر دی دا څومره چې د دې د حرکت کېږي دا ټول پرنسپلز اف فزیکس دي. تاسو اوبه راغئ اوبه د یو ځای نه راغئ خولې ته وړئ تاسو چې کوم دا کار کوئ دا زموږ سره پرنسپل اف فزیکس دي. نو دا زموږ سره اوورویو چې چاپیره تاسو څومره وګورئ دا ټول زموږ سره څه دی د فزیکس استعمال دی. نو فزیکس ان شاء الله دا به په روان لیکچرز کې چې کوم زموږ روان لیکچرز دی هغې کې بیا په ډیټیل سره سټډي کوو. خو بیسیکلی زموږ سره دا د فزیکس ډیفینیشن او دا د فزیکس اوورویو وه. راځئ چې یو پیر بیا ریوایز کړو چې نن موږ څه څه وویل. د ټولو نه اولنی ډیفینیشن موږ وکړو د ساینس. نو زما سره یو ځای وایه ساینس از د سټډي اف نیچر. د قدرت تعلیم ته یا قدرت مطالعه ته موږ ساینس وایو. بیا ساینس موږ په دریو فیلډز کې تقسیم کوو چې بایو وه کیمسټري وه فزیکس وه. په بایو کې موږ صرف د څه مطالعه وکړه د لیوینګ ارګانیزمز مطالعه وکړه. نو د سټډي اف لیوینګ ارګانیزمز ته یا د سټډي اف لایف ته موږ څه وویل biology وویل. نو biology is the study of living organisms. دغه سي دویم کوم دغه چې موږ وایو کیمستري وه. په کیمستري کې موږ ذکر وکړو د میټر او د هغې د پراپرټیز. بیا موږ فزیکس ته رالو. نو په فزیکس کې موږ ولنی ډیفینیشن چې نن کوم وکړو تاسو ټول زما سره دا دوباره ووایئ چې د برانچ اف ساینس which deals with the study of matter, energy and its mutual relationship. نو دا ډیفینیشن به ان شاء الله موږ یادو پر روان لیکچر کې
بیا چې دا تاسو ته پته وي چې موږ د فزکس ډیفینیشن څنګه کړو، موږ د فزکس په اړه کې ویلي سو د میټر موږ سره ډیفینیشن کړو چې میټر څه شی دی، هغه شی چې هغه ذهني سي او وزن لري، هغه ته موږ میټر یا په پښتو کې ورته موږ ماده وایو. د کار صلاحیت ته موږ انرژي یا ایبیلیټی ټو ډو ورته موږ وایو انرژي. دا شو زموږ نن لیکچر. امید لرم چې تاسو به زما په سبق باندې پوه شئ. که بیا هم تاسو سوالات دي زموږ په کمنټس کې زموږ په واتس اپ باندې زموږ ته پوسټ کولای شئ. تاسو د سم مطالعه د فزکس کې د هر څه مطالعه سره ونسوالي زموږ په واتس اپ باندې تاسو ته پوسټ کولای شئ. ډېره مهرباني زموږ سره اوسئ. الله پاک.